زنانو د جړا اواز راځي خو دغه دی څوک راوځي که نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ ښه خیریت دی؟ وخت صحت دی؟ شکر دی. ته پخپله ښه یې؟ تاسو ښه یې؟ شکر دی. خیر ودې غواړو. نور ملګري ښه والد صاحب؟ شکر دی ټول ښه یو. ته ښه یې؟ خیر دی شکر دی. زه خو خیر دی. زه خو د ستاسو هغه کزن وفات شو د هغې نه خبر شوم که نه. بلکل نو ډېر زیات والله سخت خفه شو او دا خو راځي بس د الله کارونه دي پوه شوې. ټول د دنیا ته راغلي ټول به د دې دنیا نه ځو. بلکل الله دې په تا خفه شي مننه یو جهان مننه. بس الله دې عزت وکړه. دعا وکړو الله دې ورته هغه جهان اسانه کړي. نور خیر دی؟ والد صاحب ورور تاسو ښه دي؟ شکر دی. تاسو ښه؟ ما خو کور ما ته معلومېده نه خو دلته دا ده چې نوم یې د لیکلی دی نو ما څه نه څه زه صرف دې ځای ته یو ځل راغلی یم. خبره نه مړه بس په پښتنه هم چې وکړې تاسو ما ضروري سوال جواب ومایي چې تاسو سره وایه څه خبره چې وایه کړې وایي نه نه نور ولمانه الله دې عزت وکړه بس نه زه به ځم ما سیکل هلته ودرولې ځم به نه نه هلته مشین ته ما وړه راوړي دی به ځم مناسب ورته دی شي ځم بیا هلته ناوخته کېږي نه زما مشر ورور روژه ده نو هغه به هم دا کوي که نه روژه یې ده نه ما ضروري کار خبره دا وه که نه اصل کې دا ستاسو دا کزن چې و که نه بلکل دې 2 ورځې مخکې مونږ سره میلاو شوی که نه مونږ یو پارټي کړې وه هسې هم دغه شان مطلب پلیټر هم ځان له پخ کړی و که نه نو زما لکه تاسو ته به یا پته وي یا نه زما 2.5 لکه فالوور دی زه ټیک ټاک کوم که نه په ټیک ټاک مې غني نوم دی تاسو به یې لیدلي یا نه هغه ستاسو هغه کزن چې دی نو تقریبا زما خیال دا کوم چې وفات شوی دی بلکل نو ده د ده هم زما خیال د 20 زره فالوور وکړو ده به هم ټیک ټاک کوو دا ټیک ټاک یې کوله نو دې ما ته هسې ګپ کې وي چې یاره غني وایي زما آی ډي باندې که تاسو ریپوسټ ووښئ نو ستاسو به ډېر زیاته مننې که نه نو ما نه دا خبره ذهن نه ووته ما ریپوسټ ما وایي زه ریپوسټ دله وایم خو لکه ما بیا ریپوسټ نه و په آی ډي والا نو اوس څه پته لګي چې لکه 2 ورځې پس به دی وفات کېږي که نه دا اوس چاته څه پته لګي نو دې د وجې ما یې راشه لکه بیا ما ځان کور کې به ناست وم ملاس به وم ضمیر به زه ملامته کولم به چېرته مطلب د دې کس آی ډي باندې ریپوسټ نه دی ولی هغه دا دی وفات شو که نه نو اوس ما سره دا جیب کې موبایل هم دی ما یې راشه د دې دا وارثان چې دي که نه د دې په مخ کې ته د ده په آی ډي باندې ریپوسټ وکړه چې دې تاسو ګواهان به یې په خبره پوه شوې خبره وروه هغه درېیمه نن 3 ورځې مخکې م قبر لا وروه ښخ کړی م دی داسې غلغوشي مه خوره هسې په قبر کې پې غذا ما زیاته وه د دې مرګ نه بعد خیر دی ولمانه دی کم شي د آی ډي چې کومه ټیک ټاک دی موږ پسې ختموو صحیح شوه دا هر څه پسې ختمه مونږ نور قبر باندې غذاب نه ډېر آی ډي لکه بیا چې تاسو دا کې پریس کېږي که نه بیا کې ویډیوګانې مو اوس نشته زه یې ته وایم چې په خپله وفات شوی نن یې 3مه ورځ ده 3مه یو صحیح ده ولمانه ځي ورځي هغه ته پښتنې ته دوا ته صحیح ده آی ډي پاسورډ ماسورډ یې تاسو نه دی پرېښی وروره زه یې ته وایم چې آی ډي یې مو ختمه په ورځ 2 کې یې ختمې کړو ته وایي شفریز ده آی ډي پاسورډ ورته څه شروع کړې بیا په تاسو خفه خو نه یې چې لکه زه پې یا کمنټ ونه کړم تاسو بیا اړ کې وایي چېرته تا پې کمنټ ونه کړو تا ولې دغه ونه کړو که نه لکه خامخا دا اوس مطلب کلیوالي ده که نه اوس خو څه ناڅه لکه مطلب کوی چې صرف کمنټ پې کړو کمنټ به وله وکړم نه وروره ما خو ته خو په سړیتوب پوه کړې ته دعوا ته راغلی یې که ته دغه غلغوشو ته زه وایم چې ګوره هغه سړی خو لکه ستاسو کزن دی که نه مطلب 3 ورځې ده که نه لکه که خیال دې کړي دا انسان دا 2 3 ورځ باندې لکه چې وفات شي نو فریز شي که نه زه وایم چې آی ډي خو فریز نه شي که نه هلته ولمانې لګېدلی شي زه وایم چې آی ډي خو فریز نه شي که نه دې د وجې زه وایم چې خیر ده که تاسو وایئ چې لایک کا شیر کا زه یې ته وایم تا سره آی ډي فریز غم دی زه یې ته وایم چې هغه هم وفات شوی 3مه ورځ یو ورسېږه ورته وایي چې آی ډي یې فریز زه تا خو لکه دومره غوسه شو دا خو ته به وایې